الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. غواړم چې د دې مختصرې ویډیو له لارې د امنت بالله اړوند چې دا یو ډېر مهمه موضوع ده، د ایمان اړوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله چې ایمان څه ته ویل کیږي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایله چې ایمان دا دی: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. نو نبی علیه الصلاة والسلام ایمان داسې معرفي کړی دی چې ایمان دغه امنت بالله ته ویل کیږي، او په امنت بالله کې ډېر مهم مسائل رانغښتي دي. غواړم چې د دې ویډیو له لارې ستاسو سره شریک کړم، ځکه زما څخه ډېر وروڼو دا غوښتنه کړې وه چې دغه تفصیل د امنت بالله دوی ته د یو ویډیو له لارې جوړ کړم. راځو وایو چې آمنت بالله، په د امنت بالله کې اوه اصول دي. پر د اوه شانو ایمان: پر الله جل جلاله ایمان، دوهم د الله تعالی جل جلاله پر ملائکو ایمان، دریم د الله تعالی جل جلاله پر کتابو ایمان، څلورم د الله تعالی جل جلاله پر رسولانو ایمان، پنځم پر ورځ د آخرت ایمان، او شپږم پر خیر او شر تقدیر. دا تقدیر اندازه د خیر او شر د الله له طرفه ده، پر دې ایمان. او اوم د مرګ وروسته بیا ژوند باندې ایمان. دغه ته اوه اصول وایي: 1 2 3 4 5 6 اوه. پر دغه اوه اصول باندې زموږ ایمان بنا دی. پر الله تعالی موږ څنګه ایمان لرو؟ اول د الله تعالی جل جلاله پر وجود باندې ایمان لرو چې الله تعالی موجود دی سته. دوهم د الله تعالی جل جلاله په اړه کې توحید، وجود باندې ایمان لرو چې الله تعالی سته. توحید، یووالی، د الله تعالی پر یووالي ایمان لرو. الله تعالی موجود دی او یو دی. دریم کوم شی د الله تعالی جل جلاله په باره کې؟ دریم ننوي صفات. د ننوي صفاتو څښتن دی. ولله الاسماء الحسنى، د الله دپاره غوره او ښایسته نومان دي. رب العالمین دی، پیدا کوونکی دی، صحت ورکوونکی دی، او د هغه رنګه ژوند ورکوونکی دی، مرګ ورکوونکی دی، اورېدونکی دی، لیدونکی دی، علم لري، قدرت لري، اورېدل کوي، لیدل کوي. دا ټوله ښایسته صفتونه. رحمان ذات دی، رحیم ذات دی، حکیم ذات دی، په هر کار کې حکمت دی. هیڅ کار او وینا د حکمت او د ګټې څخه خالی نه ده. نو د الله تعالی جل جلاله باندې موږ ایمان لرو چې موجود دی، توحید باندې چې یو دی، او نه نوي صفاتو لرونکی دی. د الله پر ملائکو باندې موږ ایمان لرو. د الله تعالی جل جلاله ملائکه چې دی، دا یو نورانی مخلوق دی. دا یو نورانی مخلوق دی، د نور څخه پیدا کړی دی. نورانی مخلوق، دا دوته نوشته کوم، نورانی مخلوق دی، د نور څخه پیدا کړی دی. او دغه رنګه د الله تعالی جل جلاله په امر باندې کارونه کوي. د الله تعالی د امر څخه پرته هیڅ کار نه کوي، هیڅ کله نافرمانی نه کوي. نه نارینه دي او نه ښځینه دي. ملائکه نارینه دي که ښځینه؟ یا موږ پر ملائکو ایمان لرو چې دا الله تعالی د نور څخه پیدا کړي دي، نه نارینه دي او نه ښځینه دي، نه خورا کوي، نه چشا کوي، نه د الله تعالی نافرمانی کوي، او هیڅ کله یو کار د الله تعالی د امر پرته نه کوي. د ګناه څخه پاکي دي. ډېرې بې شمېره ملایکې دي، او وظیفه یې دا ده چې د الله تعالی جل جلاله په امر کارونه کوي او د الله تعالی تسبیح او پاکي بیانوي. ځینې ملایکه بیا داسې دي چې د هغو نومان په قرآن حدیث کې راغلي دي، وظیفې خاص معلومې شوي دي، لکه د انسان سره چې دا کرامن کاتبین دي، د رستې او چپې اوږې ملایکې چې رستې اوږې ملایکه نیکۍ نوشته کوي، د چپې اوږې ملایکې بدۍ نوشته کوي، نکیر او منکر چې په قبر کې سوال او جواب کوي. ځینې ملایکه بیا دا رقم دي چې هغه د الله تعالی جل وعلا شانه عرش پورته کړی دی، د الله تعالی جل وعلا شانه عرش پورته کړی دی. او په دا ټولو ملائکو کې 4 ملائکې بیا مقربې دي، الله تعالی ته تر ټولو نږدې دي.
د الله تعالی غټ غټ ملائکه دي، لکه جبرائیل علیه السلام، لکه میکائیل علیه السلام، لکه اسرافیل علیه السلام، او لکه ملک الموت علیه السلام، چې هر یو بیا خپل وظیفې لري، د الله تعالی په امر باندې کارونه ترسره کوي. او بل د الله تعالی جل جلاله پر کتابو باندې ایمان، چې الله تعالی جل وعلا شانه څلور لوی کتابونه چې هغه دي قرآن دا د الله کتاب دی، او زبور او دا غرنګه انجیل چې دا هم آسماني کتاب دی، او بل تورات. دا څلور لوی کتابونه الله تعالی جل وعلا شانه نازل کړي دي. خو د قرآن په نازلېدو سره دا درې سره کتابونه منسوخ سوله، ځکه په دې کې لاسوهنه سوې وه، یهودو نصارا لاسوهنه پکې کړې وه، او قرآن چې کله نازل سو پر نبی علیه السلام دا درې سره کتابونه منسوخ سوله. اوس یوازې او یوازې موږ عمل په قرآن کوو. و د تورات، د انجیل او د زبور په نامه سره الله تعالی آسماني کتابونه را نازل کړي وه، اما هغه د موجوده تورات او انجیل او زبور چې کوم دي په دې کې لاسوهنه سوې ده، دا تحریف. موږ ایمان هم لرو چې آسماني دي، او پر دې هم ایمان لرو چې لاسوهنه پکې سوې ده، د اعتبار وړ نه دي. او د هغه رنګه 100 دانې صحیفې الله نازلې کړي وې پر مختلفو انبیاو باندې، صحیفې واړه کتابونه 100 دانې، هغه بیا صحیفې وې چې څه صحیفې آدم علیه السلام ته الله ورکړي وې، څه یې شیس علیه السلام ته ورکړي وې، څه یې ابراهیم علیه السلام ته ورکړي وې، چې مجموعه 100 صحیفې دي، کوچني کتابونه ورته ویلی سو. او د هغه رنګه د الله تعالی جل جلاله پر رسولانو موږ ایمان لرو. د الله تعالی جل جلاله رسولان څنګه ایمان باندې لرو؟ د الله پر رسولانو باندې په دې ایمان لرو چې دا بشر یعنی انسانان و. دوهم چې شوه نارینه و، موږ پر دې ایمان لرو چې دا د الله تعالی جل جلاله رسولان نارینه و. او دریم عصمت، پاک و د ګناه کبیره او د ګناه صغیره سره، د هیڅ ډول ګناه مرتکب نه و، د ګناهونو څخه الله تعالی جل جلاله ساتلې وه. او کومه وظیفه چې الله دوی ته ورکړې وه هغه په صحیح طریقه سره رسوله تر خپلو امتیانو پورې. نو په د الله پر انبیاو موږ ایمان لرو چې دا انسانان وه، نارینه وه، او د ګناهو څخه پاک وه، او شمېر یې څه وه؟ شمېر یې 1,40,000 زیات و کم 1,40,000 انبیا الله تعالی جل جلاله د خپلو بندګانو د هدایت او لارښوونې لپاره راستولي وه. 1,40,000 کې تر ټولو اول نبی آدم علیه السلام دی، او تر ټولو وروستنی نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی. د محمد علیه السلام وروسته بل نبی نه راځي، نه بل یو آسماني دین راځي، بلکې نبی علیه السلام تر ټولو نبیانو آخري نبی دی. او د قرآن کریم چې دی دا تر ټولو آخري آسماني کتاب دی، بل کتاب او بل نبی بیا نه راځي. او راځو پسې والیوم الاخر، د آخرت پر ورځ باندې ایمان. د آخرت پر ورځ باندې ایمان دا دوه شان کې مهم دي. ځینې کسان ته وایي چې د آخرت پر ورځ باندې ته څنګه ایمان لرې؟ دی وایي د آخرت پر ورځ زه ایمان لرم چې حساب کېږي، کتاب کېږي. دا خبره کوي. یا د حساب و کتاب دا د والبعث بعد الموت دا د دې سره تړلي دي. د آخرت پر ورځ باندې ایمان مطلب دا دی، د آخرت د ورځې د ایمان مطلب چې نفخه کېږي، نفخه په شپېلۍ کې پوکل کېږي. اسرافیل علیه السلام ته به الله تعالی امر وکړي، اسرافیل علیه السلام به په شپېلۍ کې پوکي. د شپېلۍ په پوکولو سره به نو څه راسي؟ موږ پر دې ایمان لرو چې اسرافیل علیه السلام د الله په امر په شپېلۍ کې پوکي. کله چې په شپېلۍ کې پوکي دوهم به څه کار کېږي؟ تباهي به راځي. ټول شیان چې پر مخ د مځکې دي که په اسمانو کې دي، ټول موجودات به له منځه ولاړ شي. ونفخ فی الصور، په قرآن کریم کې راځي الله فرمایي ونفخ فی الصور. کله چې په شپېلۍ کې نفخه وکړل سي نو څه به وسي؟ اسمانونه، لمر، ستوري، سپوږمۍ، دریابونه، مځکې، غرونه، انسانان، نباتات، ټول موجودات به ختم سي. حتی ملائکه به هم ختم سي. جبرائیل علیه السلام به لا وفات، جبرائیل علیه السلام به هم مړ سي. اسرافیل علیه السلام چې شپېلۍ پوکوي د هغه به هم مړ سي. ملک الموت علیه السلام چې د اسرائیل علیه السلام یا ملک الموت چې موږ ته وایي چې د ټولو ارواح قبض کوي، دی به هم مړ سي. یوازې به د الله ذات پاتې سي، یوازې به الله جل وعلا شانه پاتې سي. نور به تمام مخلوقات له منځه ولاړ سي. دې ته ویل کېږي یوم الاخر. د آخرت د ورځې ایمان دغه معنا چې یو ورځ داسې راتلونکې ده چې الله تعالی جل وعلا شانه امر وکړي او اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکي، دا ټوله دنیا به خرابېږي او تباه کېږي، به یوازې به د الله ذات پاتې کېږي. دې ته ویل کېږي د آخرت د ورځې باندې زموږ ایمان. او والقدر خیره و شره من الله تعالی،
خیر او شر پر تقدیر باندې موږ ایمان لرو. پر تقدیر باندې موږ ایمان لرو. تقدیر پر تقدیر باندې موږ ایمان لرو، یعنی زموږ د پیدایښت څخه مخکې الله تعالی جل وعلا شانه زموږ تقدیر لیکلی دی. د انسانانو د پیدایښت څخه په سوو کلونو مخکې الله تعالی جل وعلا شانه تقدیر لیکلی دی چې دا به نیکبخته به وي، بدبخته به وي، جنتي به وي، کافر به وي، نیک عمله به وي، بد عمله به وي، ښه به کوي، بد به کوي، څونې به خوراک کوي، څونې به څښاک کوي، څنګه به ژوند کوي. د ژوند تمام حالات د الله تعالی جل وعلا شانه لیکلي دي. ځینې کسان وایي نو چې الله تعالی جل وعلا شانه دا هر څه لیکلي دي، نو بیا موږ دپاره عمل څه کوو؟ موږ عمل د څه دپاره کوو؟ یو عالم وایي دا سوال زه ډېر په تکلیف کړی وم چې دا خیر او شر چې د الله له طرفه دي، دا زموږ ښهوالی او بدوالی زموږ په نصیب کې لیکلي دي، نو بیا موږ نیک عملونه څه دپاره کوو؟ یا دا څنګه موضوع ده؟ دا سوال زه وایي په دغه کړی وم، په تکلیف کې اچولی وم. وایي زما یو همسایه یو وخت ماته وویله وایي زه ستا سره یو 2 دقیقې خبرې کوم. ول ما ورته وویله چې زه داسې ډېر مصروفه یم، وخت نه لرم. ده راته وویله ول زه د علم نجوم لرم، یو څه د ستورو معلومات ماته شته. ول ما اوس خو بیا بیخي مجلس نه سره کوم، ته خو علم نجوم والا، د علم نجوم والا سره زه هېڅ بحث نه کوم. هغه راته وویل فقط 1 دقیقه وخت راکړه. او ما سمه ده راسه څه وایه. ول ده یو داسې ورقه نوشته کړې وه، داسې یو ورقه ورڅخه وه، پر دا ورقه باندې 40 خانې جوړې کړې وې. پر دا ورقه یې 40 خانې جوړې کړې وې. په دا خانو کې په یوه خانه کې نوشته کړي مثلا د خبرې کتاب، په بل کې نوشته کړي قلم، په بل کې نوشته کړي کور، په بل کې نوشته کړي بازار، کالي، موټر، بایسکل، دا نومان عام خاص نومان، یو 40 نومان یې نوشته کړي په دا خانو کې. ول ما ته ویله ول په دا خانو کې چې دا قلم واخله، په دا خانو کې یوه خانه انتخاب کړه. دا 40 خانې دي، په دې کې یوه خانه انتخاب کړه. ول ما کاغذ ځینې واخیستې، ده د جیب څخه یو بل کاغذ راواخیستې، په هغه کاغذ کې یو شی نوشته کړي، هلته یې کېښود. ول ما دا دی چې شي نوشته کړي. ول ده راته وویله ته چې هر شی انتخابوې هغه دې ما نوشته کړي، زما د نوشتې مطابق به ته انتخاب کوې. ول ما دا څه وایه؟ ول دود ویې ول نو ما لا کوښښ شروع کړي، قلم راڅخه دی فکر کوم چې دا خانه انتخابوم همداسې نه دغه ده لیکلي، کابله خانه انتخابوم همداسې نه چې دا ده لیکلي وي، کابله خانه انتخابوم همداسې نه چې دا ده لیکلي وي. خو بالاخره 15 دقیقې مې فکر پکې وکړي، قلم دورې دورې کوم، په خپل اراده او اختیار سره حرکات کوم. ول بالاخره اخر مې یو خانه انتخاب کړه. ول ما لا کاغذ خلاص، ول ده چې کاغذ راواخیستې هغه یې نوشته کړی. زه ډېر تعجب شولم چې دا د کوم ټریک یې وکړي، کوم د لاس صفایي وه، هر څه چې وه، خو ده چې کوم شی نوشته کړی وو ما هغه انتخاب کړي. ول ده راته وویله چې رب العالمین دونې عالم ذات دی چې په تا خبر دی چې ته 15 ورځې بعد څه کوې، 1 کال بعد به ته څه کوې، 10 کاله بعد به ته څه کوې، 2 ورځې بعد به تا سره څه کېږي. دا ستا په هر حالت باندې الله خبر دی. هغه علم ته ویل کېږي تقدیر. او په عین حال کې چې الله تعالی جل جلاله کوم تقدیر لیکلی دی، تا ته پوره اختیار هم درکړی دی. دا د الله تعالی جل جلاله لیکلی تقدیر ستا د ارادې سره مخالف نه دی. ستا د ارادې ستا اراده او هغه هېڅ اړه نه سره ده. ته په خپله اراده باندې کار کوې. دا ما ته یو مثال راکړي چې ګوره ما دا شی لیکلی و مګر تا په خپل اراده قلم دورې دورې کوئ. ول او زه اوس پوه شولم چې الله تعالی جل وعلا شانه خو پوره علم لري چې زه به څه کوم. دغه علم ته د الله تعالی تقدیر ویل کېږي. نو بالاخره هر څوک چې څنګه عمل کوي دې ته اختیار الله ورکړی دی. د ښه کولو توفیق هم ورکړی دی، د بد کولو توان هم ورسره شته. نو دی د خپل عمل مسؤل دی او جزا به یې ویني. نو موږ پر دې ایمان لرو چې خیر او شر دا د الله تعالی جل جلاله له طرفه دي، یعنی الله تعالی جل جلاله دا تقدیر یې شي دي. الله تعالی جل وعلا شانه ته دا علم او معلومات و چې انسان به څنګه کوي. او دا غرنګه والبعث بعد الموت، د مرګ وروسته بیا ژوند، پر دې باندې موږ ایمان لرو. د مرګ وروسته ژوند څنګه موږ پر دې څنګه ایمان لرو چې د مرګ وروسته ژوند، د مرګ وروسته به بیا ژوندي کېږو. د څه دپاره؟ د حساب دپاره. او د هغه رنګه حساب به کول کېږي، میزان ترازو به وي، د اعمال به تلل کېږي. د ترازو په لیل لري د ښو پله او د حسناتو د نیکیو پله او د بدیو پله. حساب تلل کېږي په ترازو باندې به الله تعالی جل جلاله ترازو به راوړي، د ترازو به اعمال تلل کېږي. موږ پر دې ایمان لرو. حساب به وي، په ترازو به اعمال تلل کېږي. او کوثر حوض به وي، کوثر حوض کوثر چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک و خپلو امتیانو ته د دې کوثر څخه عبور کوي. البته هغه امتیان چې د نبی علیه الصلاة والسلام پر سنت طریقه پاته سوي، د نبی علیه الصلاة والسلام پر دین باندې پاته سوي،
ایمان یې تیر کړي، نبي علیه الصلاة والسلام به هغوی ته دا اوبه ورکوي. حدیث شریف کې راځي چې دا کوثر چې الله ماته راکوي دا د یوې میاشتې لاره ده، دونې غټ حوض دی. او دا کوزې چې پکې پرتې دي د اوبه کوزې دا در اسمان تر ستورو ډېرې دي، دا اوبه یې تر شیدو سپینې دي، تر عسلو خوږې دي، او چې څوک یې وڅښي بیا به هېڅکله تږی نه شي، بیا به تنده نه وي. د قیامت د دې سخته ورځې څخه دغه اوبه یو لوی شی دی چې چاته ورسېږي بیا به نه تږي کېږي. دا د الله تعالی جل جلاله خاص انعام دی چې خپل نبي ته یې کوثر ورکړی دی، او نبي علیه السلام به خپل امتیانو مسلمانانو امتیانو ته دا ورکوي. او یو روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې ځینې کسان به د قیامت ورځ زما حوض ته راځي خو دوی به نه پرېښودل کېږي. زه به ووایم چې دا ولې ماته نه راپرېږدي، دا خو زما امتیان دي. ما ته وبویل سي چې ته نه یې خبر چې ستا وروسته دوی څه کارونه شروع کړل، ستا د دین څخه واوښتل، بدعتونه یې کول، نارواوې یې کولې. نو په هر صورت الله تعالی جل وعلا شانه دې موږ ته کوثر اوبه را نصیب کړي، الله دې مو هدایت نصیب کړي. نو د بعث بعد الموت وروسته د مرګ وروسته چې بیا ژوندون دی د چی دپاره؟ د حساب دپاره، د حساب کتاب دپاره، میزان ترازو به وي، کوثر به وي، پر دې موږ ایمان لرو. او د هغه رنګه پل صراط به وي، پل صراط چې دا د مځکې څخه د صراط پل صراط به وي چې دا ځینې علماو لیکلي دي چې دا به تر ویښته نری وي، تر تورې به تیرې وي، او تر توره تیاره شپه به تاریکه وي، ډېر تاریکه نری او تیره دا پل به وي. پر دا پله به تېرېږي. مؤمنان به داسې کسان به پکښې کي لکه د سترګې رپ په داسې اندازه باندې تېر سي، ځینې کسان به د یو تیز باد په شکل پر تېر سي. نو هر څوک د خپل ایمان او د نیکو اعمالو په اندازه پر دې پل صراط باندې تېرېږي. او هر کسان چې هغه مشرکان دي، منافقان دي، یا سخت ګناهګاران دي، هغه به بیا لاندې ولېږي. دا پل صراط د مځکې څخه یو سر به په مځکه وي، بل سر به پر جنت وي، او لاندې به جهنم وي. د جهنم په سر باندې دا پل تېر سوی دی. رب العالمین دې موږ ته په دا پل صراط باندې په صحیح ډول باندې تېر کړي. الله تعالی جل وعلا شانه چې د جهنم څخه وساتي. موږ ایمان لرو چې پر پل صراط باندې به تېرېږي، او لاره جنت ته ورغلې ده د پل صراط. او د هغه رنګه د بعث بعد الموت وروسته دا موضوع شته، شفاعت د نبي علیه السلام شفاعت باندې موږ ایمان لرو چې نبي علیه السلام شفاعت کوي، د خپلو امتیانو لپاره شفاعت کوي. اول د شفاعت څه ډولونه شته، دا د وخت کم دی، دا موضوع اوږدېږي، نو غواړم چې په مختصر ډول باندې دا خبرې وکړم. نو الله تعالی جل وعلا شانه دې وکړي چې دا معلومات اوږد سوي او ډېر سوي نه وي. ما کوشش وکړي، اوس هم ډېرې خبرې پاتېږي، ما کوشش وکړي چې دا وخت راکم شي، ځکه چې دا ویډیو چې ډېر اوږده شي بیا پر ځینې کسانو باندې شاید وغمیږي. نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.